په شمال زون کې د 209 الفتح قل اردو اړوند ټولو جزوتامونو او قطعاتو دفاعي منصوبینو، طبي او تخنیکي مرستندویه ټیمونو د وروستیو شدیدو واورو له امله لسګونه بند پاتې موټرونه او سلګونه هیوادوال وژغورل. د دویمې پلې لیوا پنځم کنډک قمندان مولوي محمد داود منصور وایي د سمنګان ولایت خلم ولسوالۍ اړوند شباغلي سیمې لوی سړک چې بلخ او سمنګان د کندوز ولایت سره نښلوي، د یاد کنډک منصوبینو د لوی ماشینرۍ په وسیله تر 100 زیات لوی موټرونه وژغورل. نو پرون ماپښین رئیس څخه زموږ دغه کم ټیم چې وو د ټیم ژغورنې زموږ سره تقریبا په تعداد د 100 نفره پرسونل، 2 انټرنیشنل، 1 لانجر. نو پرون ماپښین مو په دلخکي کوتل کې تقریبا 10 دانې موټران ژغورلي دي هیوادوالو سره، او بیا برای ماخوستان مو تقریبا 8 موټره هغه مو ژغورلي دي. نو اوس راغلي دغه شباغلي خواته چې د یرګنک خوا د یرګنک طرف، نو هم دلته را سره زموږ سره دغه د همکارۍ ټیم چې تقریبا 2 دانې انټرنیشنلان دي او 1 دانه لانجر دی، 100 کسه پرسونل را سره دی. نو تقریبا 100 موټره مو د غټ موټران راپورته کړي دي. اوس هم شاید چې دلته څه ناڅه پاته دي معلومیږي، انشاءالله هغه هم موږ دلته د لوی تر دغه وخته پورې چې خپل ټول هیوادوال وژغورو انشاءالله، نو موږ پوره کوشش کوو. ورته مهال هغه موټروانان چې د 209 الفتح قل اردو منصوبینو لخوا ورسره مرسته شوې خوښي څرګندوي. دوی وایي د خوړو او ځان ساتنې ټول توکي ورسره نور خلاص وو، که چیرې لاسنیوی نه وای شوی نو دوی به خپل ژوند له لاسه ورکړی و. ما در روز دوشنبه بود حرکت کردیم، از تخار آمدیم، سرانجام برفباری ما را گرفت. 2 روز در برفباری ماند که ما اینجا گیر ماندیم، آب، غذا، تمام چیز ما تمام کرده بودیم. سرانجام نیروهای دفاعی لیوای 2 سمنگان آمد، برای ما آب، نان، بیسکویت، تمام چیزهای اولیه با ما داد. بعد از اون موترهای اینترنشنال آمد، ما را در بعضی جاها کش کرد تا اینکه از مسیر خراب ما نجات پیدا کردیم. 3 شب شده به ایسو در اینجا ما بند موندیم. برفباری خیلی سنگین بود، راه بسته بود. خیر به نظامی کشور ما خیلی خدمت برای ما کرده، آب، نان، هر دقیقه از ما خبر میگرفته. شب هر دقیقه موترهای رنجرشان هم پیش ما میرسیده که مشکلی داشتیم، ما برش گفتیم به مشکلات ما رسیدگی که ما شان خوش هستیم. له بلې خوا بیا له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې ویان حافظ محمد یوسف حماد وایي د وروستیو واورو او بارانونو له امله د لومړنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې تر دې دمه 180 هیوادوال شهیدان شوي، 110 کسان نور ټپیان شوي او 458 کورونه په بشپړ او نیمه بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. په تېرو 2 ورځو کې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو له امله 180 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي، 458 کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټولیز ډول 380 کورنۍ زیانمنې شوي دي. د دې ترڅنګ په ټولیز ډول 620 څاروي هم له منځه تللي دي. دا یادونې وړ ده چې یادې شمېرنې له پېښ سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بدلون احتمال شتون لري. د یادولو وړ ده چې د حیرتان بندر لویه لاره، د بلخ ولایت مارمل ولسوالۍ اړوند لوی سړک، د بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ لویه لار، بلخ جوزجان لویه لار، د فاریاب ولایت لولاش او ځینې نورې سیمې چې هیوادوال پکې بند پاتې وو، د 209 الفتح قل اردو منصوبینو لخوا ورسره ځمکني او هوایي مرستې شوي دي.